السلام علیکم and welcome to دیروي اکیډمي. نن به په دې ویډیو کې مونږه د حکومتي خلکو نومونه په انګلیسي ژبه کې زده کوو، کوم چې د یو هیواد ملک ټول انتظام چلوي او د خلکو مشري کوي. نننی درس ډیر زیات مهم دی، نو راځئ چې خپل نننی درس شروع کړو. ګورمنټ حکومت یا دولت. حکومت یا دولت ته ګورمنټ ویل کیږي. هغه خلک چې هغه د یو ملک انتظام چلی، د ملک د هیواد مشري کوي، نو هغې ته ګورمنټ ویل کیږي. کنټري ملک یا هیواد. ملک یا هیواد ته کنټري ویل کیږي. پروینس صوبه ولایت. ډیسټریکټ ولسوالي یا ضلع. په افغانستان کې دیته ولسوالي ویل کیږي او په پاکستان کې ورته ضلع ویل کیږي. پریزیډنټ ولسمشر یا صدر. وایس پریزیډنټ مرستیال ولسمشر. پرایم منسټر وزیر اعظم. لومړی وزیر ته وزیر اعظم ته ویل کیږي پرایم منسټر PM. په ځینو هیوادونو ملکونو کې پریزیډنټ دا د ملک د ټولو نه غټ مشري، او په ځینو ملکونو کې پرایم منسټر هغه د ملک د ټولو نه غټ مشر وي. منسټر وزیر. آرمی چیف د فوز مشر، د لښکر مشر. د فوز د ملک چې کوم پوځ وي د هغې مشر ته آرمی چیف ویل کیږي. ګورنر والی. د یو ولایت د صوبې مشر ته ګورنر ویل کیږي. چیف منسټر اعلی وزیر یا وزیر اعلی چې کوم ته CM ویل کیږي شارټ. ډیپټي منسټر مرستیال وزیر. میر ښاروال یا ناظم. امبیسډر سفیر. امبیسډر هغه کس ته ویل کیږي د هر ملک یو نماینده په بل هیواد په بل ملک کې وي. لکه د پاکستان نماینده یو غړی هغه په افغانستان او دغه شانتې په نورو ملکونو کې وي او دغه ملک نمایندګي کوي. دغه شانتې د افغانستان سفیران امبیسډر دا په هر ملک کې شته. په هر ملک کې دغه یو نماینده ناستي، دغه حکومت او د هغې متعلق دغه حکومت سره دغه ملک د هیواد سره چې کوم متعلق کومې مسلې وي نو د هغې په اړه تفصیلات ورکوي. نو د هر ملک د هر هیواد یو نماینده هغه په بل هیواد کې وي، دغې ته امبیسډر ویل کیږي، سفیر. ډیپلوماټ کوچنی سفیر. امبیسډر غټ سفیري مشري او ډیپلوماټ بیا کوچنی سفیري وړوکی سفیري. امبیسي سفارتخانه. هغه ځای چې هغې کې سفیري د یو هیواد نو هغې ته امبیسي ویل کیږي. جج قاضي چې کوم فیصلې کوي. چیف جسټس لوی قاضي. د ملک د ټولو نه لوی قاضي جج ته ویل کیږي چیف جسټس. ممبر اف پارلیمنت PM. د پارلیمان غړی. سیکرټري منشي. اټارني جنرال عامه مدعي. اټارني جنرال هغه کس وي کوم چې حکومت لا په مناسب وخت کې مشورې ورکوي، څه مسله نو په هغې کې ورته مشورې ورکوي. کمانډر قومندان. هغه کس چې هغه حکم ورکوي نو هغې ته کمانډر ویل کیږي. انسپکټر جنرال IG چې ورته ویل کیږي انسپکټر جنرال. عمومي تفتیش کوونکی چې یو مسله یو ستونزه راشي
نو د هغې په باره کې تفتیش کوي، معلومات کوي، د هغې لټون کوي، نو د ته انسپکټر جنرال ویلی کېږي، آی جي ورته ویلی کېږي. سپوکس پرسن، ویاند، ترجمان، هغه کس چې هغه د یو ادارې د طرفه، د یو ملک د طرفه یا د چا د طرفه خبرې کوي، نو هغې ته سپوکسمین ویلی کېږي. کمیشنر هغه کس ته ویل کېږي چې هغه د یو ایریا، د یو ځای د هغې مشري کوي یا د یو خاص کار د هغې مشري کوي، نو هغې ته ویل کېږي کمیشنر. ډیپټي کمیشنر، ډي سي، ډیپټي کمیشنر، مرستیال کمیشنر، اسسټنټ کمیشنر، اے سی، معاون کمیشنر، الیکشن کمیشنر، د انتخاباتو کمیشنر چې کوم اوټونه کېږي، انتخابات کېږي په ملک کې او یو پارټي راځي په حکومت کې، دغه چې کوم پراسیس وي، اوټونه یي، انتخابات یي، نو د دې مشر یي، هغې ته ویل کېږي الیکشن کمیشنر. فارن منسټر، د بهرنیو چارو وزیر، د ملک نه چې بهر څومره معاملات راځي، د نورو ملکونو سره، د نورو هیوادونو سره تعلقات، نو هغه ټول د فارن منسټر د هغې په مشرۍ کې کېږي. فارن وایي بهرني. انټیریر منسټر، د کورنیو چارو وزیر، په ملک کې چې دننه څومره معاملات کېږي، څومره مسایل راځي، د دې مشري کوي انټیریر منسټر. ډیفنس منسټر، د دفاع وزیر، دفاع دې ته ویل کېږي چې څوک په تا باندې حمله کوي او ته خپل ځان بچ کړي، دې ته ویل کېږي دفاع، ډیفنس. د یو هیواد دپاره ضروري چې هغه خپله دفاع وکړي، نو د دې مشري ډیفنس منسټر کوي. هیلث منسټر، د روغتیا وزیر، دا چې څومره د روغتیا دپاره اداري اسپتالونه، نو د هغې مشري دا کوي. ایجوکیشن منسټر، د تعلیم وزیر، د دې لاندې چې څومره د تعلیم پوهنتونونه دي، سکولونه دي، دا ټول د دې په انډر کې، د ده په مشرۍ کې راځي. فاینانس منسټر، د مالیې وزیر، چې څومره د مال، د ملک چې څومره مال دی، څومره خزانه ده، د هغې ټول ذمه داریانې دې سره وي، فاینانس منسټر سره. منسټر آف وومنس افیرز، د ښځو چارو وزیر، د زنانو متعلق، د ښځو متعلق چې څومره مسایل وي، نو دا د ده په مشرۍ کې. منسټر آف انفارمیشن اینډ ټیکنالوجي، د معلوماتو او ټیکنالوژۍ وزیر. سپیکر آف د هاوس، د جرګې مشر، په ملک کې، په یو هیواد کې د هغې یو اسمبلي، یو پارلمنټ او د هغې یو مشر، نو هغې ته سپیکر آف د هاوس ویل کېږي، او په هغه غونډه کې ټول د ملک وزیران او هغوی په یو خبره باندې بحث کوي، نو دا سپیکر آف د هاوس د هغوی مشري کوي. ډیپټي سپیکر، مرستیال جرګې مشر، دا د حکومتي چارواکو، د حکومتي غړو د هغې نومونه په انګلیسي ژبه کې. امید لرم د دې ویډیو نه تاسو ته ډېره زیاته فایده میلاو شوي. که ویډیو ستاسو خوښه شوي، ویډیو در سره ضرور لایک کړئ. د نورو تاسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.